جمال ترکي نن څه پیغام ورکوي؟ نن ټول بشر ته ټول انسانیت ته دا پیغام لرم. زه دا وایم انسانانو ته دا وایم، پوهانو ته دا وایم، سیاسي خلکو ته، مشرانو ته، زورورو خلکو ته دا وایم چې اسرائیل علیه السلام ستا د ایټم بم څه ضرورت و، د توپک څه ضرورت و، کینسر ستا، ایډز ستا، تور زړی ستا، بیا د راکټ څه ضرورت و، د هینډ ګرنیټ څه ضرورت و. یعنی موږ هغسې هم مرګ ته روان یو، موږ هغسې هم مرو. تاسو د ژوند وسایل نه کړه، تاسو کور نه کوئ را جوړ، تاسو یو کاروبار نه کوئ را جوړ، ایټم بم هم راته جوړ کړئ، سرحدونه مو جوړ کړو، کور په کور مو ورور قوانین جوړ کړو، رواجونه مو جوړ کړو، روایات هم جوړ کړو، انسان هم لیونی کوي. د انسان مرګ دونې سخته دی چې تاسو ایټم بم ورته جوړ کړئ، تاسو بمونه ورته جوړ کړئ، تاسو میزایلونه ورته جوړ کړئ، تاسو توپکان ورته جوړ کړئ، تاسو کلاشینکوف ورته جوړ کړئ، راکټ ورته جوړ کړئ، توپانچه ورته جوړ کړئ. انسان خو په چپلاخه مري، دا یوه چپلاخه په زور وه، دا انسان مړ. انسان څه دی وروره؟ انسان څه دی؟ انسان مچر خوري، ملریا سي، مړ سي. هو بالکل. دغه دنیا له وایرسو ډکه ده، دغه دنیا له میکروبو ډکه ده، دا له بکټریا ډکه ده. انسان د نرسي له زلزلو د ځان وساتي، په زلزلو کې مري، انسان په سیلابو کې مري، قدرتي آفات دي، ناجوړي د کینسر ده، د کینسر علاج ته کوي کله کله 300 لک روپۍ وخوري، 50 لک روپۍ خرڅه په راځي. ایډز ده، موږ د نرانسو، موږ د خپل بډوګۍ وساتو، موږ د خپل زړه وساتو، واک دی وکړو، صحت دی وساتو. یعنی موږ صحت نسوی ساتلی. دنیا لیونی دنیا، واشي دنیا، ویشي مشرانو، هغه خلک چې ځان ته پوهان وایي، تعلیم یې کړی، تعلیم یافته خلکو، د فزیکس تعلیم څه چا کړی ده، کیمستري تعلیم څه چا کړی ده، دو بشر ته تاوان راوړ، اصلي جوړې کړې، باروت یې جوړ کړو. دغه دنیا نن د باروتو پر سر باندې ژوند کوي. دا د موږ قدم اخو د ایټم بم د دې پر سر باندې روان یو. ظالمان یاست. علم خدای درکوي، پوهه یې درکړه، تاسو به ورور دواوې جوړولې، تاسو به د کینسر دوا جوړول، تاسو به د ایډز دوا جوړوله، تاسو به د نورو ناروغیو دواوې جوړولې، انسانانو ته به هم کورونه جوړول، انسانانو ته به هم وسایل ورکول، انسان ته به هم ورور ډوډۍ ورکوله، په ډوډۍ کې به هم مرسته کوله، تعلیم به هم ورکول، له یخه به هم ساتل، له بارانو به هم ساتل. لعنت یو په تاسې چې تاسې وسلې جوړولې، بارودونه هم جوړ کړي دي، نفرتونه هم پیدا کړي. دغه دنیا اوس د نفرتونو مرکز ده. ټوله دنیا یو بل ته ولاړ ده، ټول قومونه یو له بل سره ورور دست و ګریوان دي، لاس و چاړه دي. یعنی دغونه نفرتونه تاسو پیدا کړو، تعلیم یافته پوهانو خلکو، سیاسي خلکو، لیډرانو، مشرانو، دغه نفرتونه مو کرلي دي چې 100 کاله به دغه دنیا دغه نفرتونه د انسانانو په وینو باندې صفا کوي، د انسانانو په وینو باندې به دغه مځکه وروره صفا کوي، پاکوي. ته دون نفرتونه کرل دي. تاسو پوهان، سیالان خلک ځان ته وایي، مشران وایاست، تاسو تعلیم یافته خلک ځان ته وایاست. نه وایي تعلیم وکړي. تعلیم د چیز دپاره کې بل ایټم بم جوړوي، تعلیم د چیز دپاره کې اصلې جوړوي، بارود جوړوي، دې ته تعلیم ویل کېږي. تعلیم هغه دی چې انسانانو ته وسایل ورکوي، ډوډۍ ورکوي، واده ورکوي، کور ورکوي. نو زه هماغه خلک ظالمان دي چې داسې وسلې جوړوي. ډاکټران ورته جوړ کړئ، ډاکټران جوړ کړي، وسایل راکوي.